الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. زما مسلمانانو ورونو خويندو د شریعت طریقه دا ده چې انسان ته د یو عمل تشویق او ترغیب ورکوي، دغه عمل فضائل او فواید د هغې بهتري او غوروالی هم شریعت بیانوي. دې لپاره چې د انسان شوق نورم تیز شي، ډیر شي، د عمل ته نورم شوق پیدا شي. مونږ او تاسو چې دا روژه نیسو، د روژې نیولو ډیر ثوابونه دي، ډیر فضیلتونه دي، خو اسې مختصرا د بخاري او د مسلم دا حدیث دی د ابو هريره رضی الله عنه چې د انسان هر عمل د انسان د پاروي یضاعف، د هغې دو چنده بدلې ورته ورکولی کېږي. یوه نیکي په لس نیکۍ هغه بدلې، بلکې 200 چنده بدلې ورته په یو عمل ملاویږي. خو الا الصوم، روژه داسې یو عبادت دی چې د هغې بدلي بې حسابه دي، بې شماره دي. هغه الله رب العالمین تیار کړي دي چې هغه به څومره اجرونه. کریم ذات، د سخاوت او د جود والا ذات چې یو شیز تیار کړی وي چې ما سره بې حسابه اجرونه دي د روژهدارو دپاره، هغه به څومره زیات وي. همدغه حدیث کې واپس دی چې دا دومره بدلې ورته الله رب العالمین برابرې کړي دي. وجه دا ده چې یدع شهوته وطعامه من اجلی، د خپل خوراک، خپل سکاک، خپل بیبي، خپل شهوات د الله د وجې نه پرېږدي. نو بیا نبی علیه السلام وویله چې د روژهدار دپاره 2 خوشحالۍ دي. فرحة عند فطره، چې یو چې کله دا روژه ماتې کوي په دې ټیم کې، ځکه نعمتونه ورته حاضر وي او دی وږی وي، خوراک ورته ملاویږي، تږی وي، سکاک ورته ملاویږي. وفرحة عند لقاء ربه، دا د ټولو نه لوی فضیلت دی چې دا انسان به ډېر زیات خوشحاله وي چې د رب العالمین سره کله ملاقات کیږي. اشاره د دې خبرې ته چې الله رب العالمین د دې روژهدارو سره ملاقات کوي، او بل دا دی چې دا روژهدار به خوشحاله وي، د خوشحالۍ په حالت کې به وي. نو دا لوی فضیلت دی د فضائلو د روژې نه. بیا نبی علیہ السلام ویلا ولخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك، د روژهدار د خولې نه چې کوم دا بوی راځي، دا د الله په وړاندې د مشکو د خوشبو نه ډېر غوره دی، الله ته دومره محترم دی. نو دا څومره ډېر لوی اجر دی د روژهدار انسان. قرآن کې رب العالمین فرمای انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. روژهدار ځان صبر کوي، کنه روژه ویل کېږي ځان کنټرولول، صبر هم دې ته وایي ځان کنټرولول، خوراک، سکاک وغیره د حلالو شیزونه د الله د حکم د وجې نه ته ځان کنټرول کړي، نو بغیر حساب اجرونه تا ته ملاوي. یو حدیث کې داسې راغلی چې من صام یوما فی سبیل الله باعد الله وجهه 70 خریفا من النار. یو انسان چې یو ورځ د الله د رضا په خاطر روژه ونیسي، الله تعالی به 80 کاله د جهنم نه لرې وساتي. دومره فاصله به د ده او د جهنم ترمنځ وي چې جهنم به د 80 کالو په فاصله کې د ده نه لرې وي، یعنی د جهنم په طرف به ورنشي، الله به جنت ته بوزي. نو د روژې نیولو فضائل هغه ډېر زیات دي. دې حدیث کې دي چې د روژهدار د خولې نه چې کوم بوی زی، دا الله رب العالمین ته د مشکو نه ډیر محترم او ډیر خوښ دی. نو آیا مسواک استعمالولی شي روژهدار انسان؟ جواب دا دی چې آو. حدیث کې راغلی لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاة. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي که زما امت ته تکلیف نه وي نو ما به د هر مونځ سره، په بخاري کې بعض روایتو کې الفاظ داسې دي چې د هر اودس سره ما به پیدا لازم کړی وی چې مسواک استعمالوي. علماو لیکلي دي چې نبی علیه الصلاة والسلام استثناء ته نه ده کړې،
چې بس صرف د روژې په حالت کې تاسو مسواک مه استعمالوئ، نه عام حدیث دی. او بیا خاص احادیث هم په دې کې راغلي. صحابي فرمایي چې ما چې ډیر نبی صلی الله علیه وسلم لیده یستاک وهو صائم. په دې سننو کې دا روایت دی چې نبی علیه الصلاة والسلام به روژه او مسواک به استعمالو. په دارقطني او بیهقي کې هم دا روایت دی د علی رضی الله تعالی عنہ چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي، مرفوعا دا روایت لکلام دی پکې او موقوفا صحیح دی چې اذا صمتم فاستاکو، چې روژه نیسئ تاسو د روژې په حالت کې هم تاسو مسواک استعمالولی شئ. دغه شان یو اثر د معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنہ نه عبدالرحمن ابن غنم تپوس وکړو چې اتسوک وانا صائم، چې کله زه روژه یم نو زه مسواک استعمالولی شم؟ قال نعم، او ته استعمالولی شي. نو که یو سړی د روژې په حالت کې مسواک استعمالوي نو دا ناروا نه ده. خو علماو لیکلي چې د مسواک که چېرته ډېر لوند وي، تازه وي، د هغې اوبه به نه تېروي، بس صرف مسواک استعمال دا جائز ده. الله رب العالمین دې مونږ او تاسو ټولو ته دا اجرونه چې د حدیث کې بیان شو دا ټول اجرونه دې الله مونږ ته راکړي، او رب العالمین دې زمونږ او تاسو نه دا روژې په خپل دربار کې هغه قبول کړي. آمين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.